الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د کائنات د ټولو مخلوقات تخلیق وکړو، په انسان الله رب العزت پکې د ټولو نه اشرف المخلوقات پیدا کړو. چې کله الله رب العزت انسان ته عظمت، مرتبه، درجه ورکړه، په دې ټولو مخلوقاتو کې الله رب العزت اوچته مرتبه انسان ته ورکړه او د ټولو نه عظمت انسان ته ورکړه. د ټولو نه شریف او نفیس او اعلی درجه د فرشتو نه اوچت خلق پیدا کړه، هغه انبیاء کرام پیدا کړه. او هم دغه رنګې د دنیا ټول نظام که الله رب العزت مسخر کړ، د انسان د پاره مسخر کړ. په دې دنیا کې که سحر کېږي، که ماښام کېږي، که ګرمي راځي، که یخني راځي، که بادي، که باراني، که هر څنګه موسم راځي، د انسان دپاره پکې سہولیات موجود دي. هیڅ یو مخلوق دپاره پکې سہولت نه وي، د انسان دپاره موجود. هم دغه رنګې چې الله رب العزت چې د انسان ته مرتبه ورکړ، دغې مرتبې سره د انسان دپاره سہولیات هم رالل، خو دې سہولیاتو سره په انسان کې یو انام راله، حب جام راغی چې ماته د وزیر اعظم کرسی میلاو شي، ماته د خلک شاباسي راکړي، ماته د خلک واوا زنده‌باد زنده‌باد وکړي، خلک دې زما په اواز ټول راجمع کېږي، خلک دې ما سره په آداب باندې میلاویږي، که زه هر څنګه چلیږم. یو انا چې کله په انسان کې راشي، د هغې انا د وجې دا انسان زی تر دې پورې چې تکبر صادر ونیسي. او الله رب العزت فرمایي: الکبر ردایی، چې تکبر زما صادر دی، چې چا وته لاس په زما د طرفه وته اعلان جنگ دی. نن ډېر خلک داسې دي چې تکبرانه انداز کې خبرې کوي، یا په بیمارو کې مبتلا دي، یا په معاشي بحران کې مبتلا دي، یا په نور داسې مصیبت او آفت کې مبتلا دي، په مخه دعاګانې کوي خو دعای قبلیږي نه. دته د خپل غلطۍ احساس په دې بنیاد باندې نه کیږي. پرون مې یو کتاب کتو، مجموع احادیث او بیا صغیر مې کتو، او په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی چې کله انسان تکبر وکړي، دته الله رب العزت د ټول مخلوقات د ځمکې چې دا ورته په غضب کې شي، چې په غضب کې شي، دی خو په دې دنیا کې وخت تیری، خو دی وایي یاره دا زما دا ژوند ولې لنډ تنګ دی،
زما دا وخت ولې داسې سخت تېرېږي، زه ولې دومره بد راګیر یم. وی دې انسان ته دا پته نه چې دی یو داسې عمل کوي، داسې یو تکبر کوي، داسې یو انا پرستی کوي چې د هغې د وجې دی په قهر کې مبتلا وي. وی که چېرې دا انسان سهار ماښام پابندۍ سره توبه استغفار کوي د الله په دربار کې، نو امید دی چې هغه ګناهونه به الله رب العزت ته وبخي. او چې کله انسان سره د هغې ګناه احساس وي، نو الله رب العزت هله بخي. که یو انسان ګناه کوي او احساس ورسره نه وي، او صرف په خوله وایي استغفر الله استغفر الله، بدنظري کوي استغفر الله، حرام یې خوري وایي استغفر الله، دا خو ته ټوکه شوه، خندا شوه. دا نه، چې احساس ورسره وي، په زړه کې ورسره درد موجود وي، او دی وایي چې الله ډېره غلط کار مې کړی دی، یا الله ومې بخي، بیا به نه خدای پاک یې هله بخي. وی هر انسان چې کله دی، دا انسان چې کله دی تکبر وکړي، وی د ځمکې ټول مخلوقات ورته الله رب العزت په دربار کې دا فریاد کوي، پروردګاره انسان تکبر کړی د دې سرکش د لاسه په ما چې ته عذاب رانه وایي. ځکه چې په انسان عذاب راځي، په دې دنیا کې چې څومره مخلوقات په ټولو راځي، بیا چې د الله قهر راځي بیا دې ته نه ګوري دا میږی دی، دا مرغۍ ده، دا چینجی دی. نه 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 نه، چې قهر راځي هر شی وړي، ګناه بې ګناه، مؤمن مسلمان کافر هندو دې شي ته نه ګوري، پاس راځي نو سم راځي، بیا هر شی وړي. نو چې کله هم انسان د الله رب العزت په ګرفت کې راځي، نو د ګرفت مخکې دته یو موقع ورکوي چې دی په هغې موقع باندې د هغې څیز احساس ته ور یادوي چې انسانه ته ما پیدا کړی په ګندګۍ کې، او د ګنده څیز نه مې پیدا کړی، او په داسې تیارو کې مې پیدا کړی، په هغې تیارو کې ستا پالنه هېچا نه کوله، رزق مې ته درکړی دی، هر څنګه د ګندګۍ نه مې پاللی، او بیا ته دنیا ته لاړې، او په هغې دنیا کې که ته خبره کوې نو د خولې نه ګندګي وباسې، که سوچ کې د دماغو کې ګند ساتې، که دماغو دغه رنګې په زړه کې څه خیالات راولي، نو هغې کې ګندګي انسان ته به کله سمېږي. دا الله رب العزت زموږ ستاسو دپاره یو وارننګ موږ تاسو راته کوي چې خلکو سم شئ، توبه وباسئ او ما ته رانږدې شئ. ای انسانانو سم شئ، ای مسلمانانو توبه وباسئ، رانږدې شئ. ای مسلمانانو یو شئ. الله رب العزت په نسبت باندې د ټولو نه مقبول ترین محبوب ترین مؤمن هغه دی چې د اخلاق اعلی درجې او په خپلو کې مینې محبت والا ژوند تېروي، او عاجزۍ انکسارۍ والا ژوند تېروي. دا نه یو 2 روپۍ راسره راشي چې ګاډی بیا والي که نه، د ورځې به یې پوکلیټې لګولي او روانې. دا ګورم یو تکبر دی، یو نشه ده. ګورې لیدلي به مې تا سره دې نادیده کو سره ګاډي راشي که نه، د ورځې په رڼا لیټونه لګولي او روان به وي. ته وایې چې بس په دنیا کې دی د اسمان نه راپرېوته، نو ټول ماشي میږي. داسې نادیده حرکتونه، داسې انا تکبر، که زه وم ته به یې، که زه نه وم ته به نه یې. زه هېڅ شی نه یم، د ما په خېټه کې ګندګي ده، په ګنده ځای کې لوی شی یم. څه چې مال الله راکړي دا د الله رب العزت فضل او کرم دی. زه هېڅ شی نه یم. که انسان دا ځان سره نن عزم وکړه چې زه هېڅ شی نه یم، الله په نسبت باندې زما قیمت د ذرې نه هم لاندې دی، پر رب یقین وکړه چې الله رب العزت پر انسان باندې هم کرم. نن مسلمان ټول ټولګي ټوکړې ټوکړې شوي دي. هغه ځان ته مورچه نیولې ده، ځان ته مورچه نیولې، بل ځان ته مورچه نیولې، ټول ټوکړې اغیار کافران راځي حملې د باندې کوي، یو دنه وجني، یو دنه کوي، ټول ځان لاندې. او د ملک او د په دې دنیا کې د حالاتو بین الاقوامي حالاتو ته وګوره څه روان دي. ټول مسلمان ټوکړې دي، او څه ورته هر سړی وایي چې ما ته د خیرې بل دی په توپ وولې. دا ولا ودرېږه تیلې د باندې بېګا ګران کړه، رو دا د باندې دا اوس وګوره بارانونه روان دي، او دا بارانونه که ونه درېدل، یاد ساتئ دا سور تیار فصلونه غنم ولاړ دي که نه، باید تم ختم کړي، بیا قحط سالۍ ته ځان ټینګ کړي. وجه څه؟ د انسان انا پرستی پر رب یقین وکړه. زه په دې لاره باندې کله نه کله چې تېرېږم راتېرېږم، زه خلکو تکبر ته صرف تکبر ته وګورم، والله ډېر ویرېږم. زه هم انسان ته یې څه شي چې ته دومره تکبر کوې، په ګاډي تکبر کوې، په کور تکبر کوې، په پیسه تکبر کوې،
یو داسې فرعونیت لهجې باندې ته خبرې ترې کې خلکو ته څه میسج ورکړي، خپل اولاد ته څه تعلیم او تربیت ورکړي. دغه بچی چې ستا لوی شي هم دغه شان د فرعون په انداز کې بیا خبرې کوي تا سره، بیا به ته وایې چې بچی مې ډېر ظالم دی، ظلم را سره کوي. ولې خو تا پاللی داسې دی. دوستانو عزیزانو، په خپله معجزه وي انکسارۍ او په تواضع کې وخت تېروئ، والله ته فریاد او منت کوئ چې پروردګاره مخکې ژوند کې راته خیر کې او په دې مسلمانانو باندې رحم او کرم وکړي او د ټول مسلمانان یو کې ټول مسلمانان دی یو ته کافر بل ته کافر بل ته کافر یو مرتد بل ته مرتد. لاړ شي یو مولا سره کېنه هغه بدله مخ پې وایي، مسلمان سره کېنه پښتون سره کېنه هغه پښتون لخ پې وایي. ټوټل یو بل ته خدای پاک قهر کړي دي، ټوټل یو بل ته خدای پاک په غضب کړي دي. او غیار خو وایي خو د شیطانانو ملګري، بس ما ته خو موقع ده راځه هغه غویان او مونږ چې واړو نو کتاب کې مو واقعه کته یو قصه وه په ځنګل کې دوه غویانو ډېر ازمریانو پرې وسې وکړې، ای باندې چې ازمېښت نه شو کولی چې په یو غوی به ازمری راته نو بل غوی به ورته ښکر اړمو، چې په بل به راته بل به ورته ښکر اړمو، په ځای به ازمری سملو. ازمری یو ورځ داسې وکړه ګوره دا بل د نه سوځي، ته په ما باندې حمله مه کوه، ته د سره ملګرتیا مه کوه، پرېږده چې زه دی وخورم، بس ته به د ځنګل بادشاه یې، تا ته څوک څه نه و. چې ازمری راغی د بل ورته غږ ونه کړ او دغه رنګ یې ملګری وله تېر کړ او ته ډېر وویې ګورې که زه د نه لاړم ته به هم ځې، او ته نه زه چېرته تللی شم، دا خو ستا خپل عمل دی، ته ولې خپل عمل د وجې ما پکې غر کې او بس ته پوه شه کار دې پوه شه خپله به شړه خپله به شړمه. چې څنګه نن سبا خلک وایي مړه خپل کار به کوي یار سړی باندې بس نفسا نفسي ده، زه په ګاونډي څه کوم، زه په رور باندې څه کوم، زه په خپل رور باندې څه کوم، زه په یار دوست باندې څه کوم، بس پرېږده چې سر خوري به بس. همدغه رنګې یو غوی چې ترې لاړ د بل غوی بیا چې کله نمبر راغی نو ازمري ورته وي چې تا کله سر کېښود هغه بل دی یادو که نه چې بس پرېږده د خپل کار دی او ته ما سره پرې رضا شوې، په هغه وخت باندې ستا د مرګ په کاغذونو باندې ساین وشو چې بس ته به همځې ختمېږي. نو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اے مسلمانانو ټول یو ځای شئ، واعتصموا بحبل الله، د الله رسۍ په مضبوطیا سره ونیسئ، ولا تفرقوا منتشر کېږئ ما. معمولی د اختلافي مسایلو په ځای باندې معمولی خبرو باندې په خپلو کې انخلئ ما. دا معمولی اونچ نیچ پرونو کې په کورونو کې مې په ښځو کې مې په بچو کې مې په کلي په معاشره کې مې د هر چا ذهنیت جدا دی. یاد ساتئ چې هغه یار پتا باندې راځي او پتا حمله کوي د مسلمان په باندې دې ته نه ګوري دی چې دا سپین پټکي ولا دی، دا شین پټکي ولا دی، دا تور پټکي ولا دی، دې ولا دی، نه او مسلمان د غرب ته وباسه سر ولا کلم کا کوترای کا بالکل پرې نه دی. خو د ډېرو مودې نه چغې وم چې خلکو دا فرقونه پرېږدئ، د الله دپاره یو شئ، د الله دپاره دا نفرتونه ختم کړئ، د الله دپاره دا ټول بغضونه کینې فساد دا ختم کړئ. چې چاته یو دوه پیسې لاس ته ورغلي د هغې انا او بغض او هغې تکبر پرېږدئ. همدغه د تکبر دا خبرې تا اور کور ته راوړی دی، دا په ټوله معاشره کې خور شوی دی، د لاسه په ټولو باندې قهر راغلی دی. ته خو به ډېر سور کوې چې ما ته پیسې راځي ځکه تکبر کوم، او بیا لا پکې دا هم وایي چې د غریب سړي بچیه د دنیا ډېره څه ورته محبوبه وی او که دا دنیا ډېر د کامیابۍ څیز وی نو الله رب العزت به نبي علیه الصلاة والسلام ته د احد دا غر او د صفا مروه د مینا د میقات دا چې څومره غرونه دا به ورته ټول د سرو کړي. ما تا دا خبره منو چې مرګ شته خو د زړه نه یې نه تسلیموو، پیسو والا ته موږ هسې السلام علیکم کوو، تابعدار ورته کېږو چې غریب ودې ونیو لته دې وباسو زه څه کې راغلی وای ته تش سلامونه کې بس ستا دې سلام نه موږ تېښتې له راغلي. لاړ شه دارالافتا ته ورشه چې څومره هم مسایل راځي، څومره د جنګ جګړو فساد راځي، ټول د انا او د تکبر ته راځي.
که په یوې ښځې باندې کور روانېږي کله هم په یو ښځه کې انا راله چې زه خو زه یم، زه خو د اوچتې کورنۍ نه یم، زه خو ډېر اوچت شی یم او فرض که زه د ښځه خاوند ته زه ناسته یم زه ورته واښه اچوم دله بس ښځه م ورنه کړي. انا ده، تکبر دی، کورونه نه چلېږي، رشتې نه چلېږي. خاوند کې د انا راله زه ژوندی یم، زما د وجې ښځه بچي موجود دي، که زه نه یم زما د وجې به دا ټول د لږې تندې نه مري. انا ده، تکبر دی. په انا په تکبر کې نه رشته پاتې کېږي، نه پکې مال دولت پاتې کېږي، نه پکې ژوند کېږي. دا مې چې کله په انسان کې راغله په دې مې سره انسان بالکل ترقي نشي کولی. هغه ورځ ماته یو ملګري خبره کوله وایي زه جاپان ته تللی وم، زه صرف پټرول پمپ ته لاړم، پټرول پمپ ته چې پټرول پمپ ته لاړم پمپ کې مې ګاډي کې ملګري تیل اچول او زه ورسره ناست وم. چې ناست وم زه څنګه لاړم پمپ ته نو هغه پمپ کې چې کم کس دی هغه چې تیل اچوي نو ډېر په عجزۍ سره په احترام سره او چې بیا راځي زما خواته نو په ډوګرې په ځمکه په کوپي ولګوي او ماته پکې لکه عاجزي کوي، انکساري کوي. ټکسي والا سره کېنه اب څونه په آداب باندې صرف د یوې کلمې کمې دی ورسره. هغه په دې عجزۍ او په دې انکسارۍ باندې ټولې دنیا معیشت هولډینګ اخیستی دی. داسې څنګه که ته مارکیټ ته لاړ لومبۍ ګاډی به ځان له جاپاني الې کوڼه جاپاني ګاډی وایه پاکستاني باندې سکې، امریکن باندې سکې، جرمن باندې سکې، د تیلو کویان به وله کولی چې کوم ځای به ورچوي. همدغه رنګې الله رب العزت انسان ته عزت ورکوي د عجزۍ او د انکسارۍ د وجې. د یو څو روپو دپاره به غاویره کېږو نه، د یو څو د جیداد د ټوکړو دپاره به تکبر نه کوو، د یو څو څیزونو د وجې د دنیا مال او متاع لاسته راشي تکبر به نه کوئ. دا یاد ساتئ چې کله انسان د تکبر په نشه کې را ګرفتار شو د همیشه دپاره ځان تباه او برباد کړي. د الله خبرېږي چې دې مفلسۍ ته سوال ته کښېني په هغه ټایم کې د عقل کار ته راځي. څومره علما او مفسرین لیکلي دي چې کله هم انسان تکبر شروع کو دې ډېر زر خوارېږي، په ده باندې ډېر زر زوال راځي. بیا محدثین فرمایي چې په دنیا کې د دوو کسانو ډېر کم ژوند وي، د یو د غل سړي چې دی غلاګانې کوي دی به ډېر زر توری کېږي ختمېږي، د خدای پاک نه پاتې. دویم د متکبر انسان د ژوند ډېر کم، خدای پاک ورته زر زر مال ورکړي دی خو په ډېر په نشه کې جو دنیا نه ټوله زما د خپو د لاندې ده چې پیسه در سره ده، مور پلار هم زما دي، وروڼه خویندې هم زما دي، ټول خلک زما دي. چې پیسه نشته څه متلونه په سوشل میډیا روان دي، دا څه روان دي، دا کم حال روان دی په دې سرخوړلي باندې. په دې باندې تاسو دومره نه پوهېږئ چې ستا بچي پوهېږي. را روان نسل ته د الله رب العزت خیر کړي چې هغوی به په کومه تیاره کې پراته چې ما ته د عجزۍ او د انکسارۍ درس خپل اولاد ته نه ورکوو، خپل ځان سره نه را یو ځای کوو. پخوا به چې مونږ وده کېدو د شپې خپلو بچو سره به د مونځ او دس د سبق خبرې کولې، مونځ به ورته خولو. نن سبا چې د مور پلار وده کېږي موبایل رالي، مور به ځان ته پرته وي، پلار به ځان ته پروت وي، به ځان ته موبایل ګوري، دا به ځان ته موبایل ګوري. که بچي په خپلو کې سندرې وایي، که ټپې وایي، که یو ته بل ته کنځلې کوي، که هر څه کوي، دا واړه غلي که واړه غلي که او دغه شان هراړ خرت لوی شي جوړ شي. بیا په ادب چته پوهېږي، په عاجزۍ انکسارۍ چته پوهېږي، په تابعدارۍ چته پوهېږي، په اخلاقو په معاشراتو چته پوهېږي. چې ته نن بچي ته ټایم نه ورکې، ته دته دا درس نه ورکې، په کور کې دا تربیت نه ورکې، او بیا وایي یاره قاري صاحب په جومات کې اشتیا به ورته درس ښایي، قاري صاحب به ورته سبق وښایي، مونځ به ورته ښایي، نور به ورته څه وکړي. بنیادي تربیت خو د مور او پلار د غېږ نه کېږي چې ته نه ورکې، په معاشرې ته صحیح ورته، ته صحیح ورته ما سره سپورټ نه کړې، نو به بهر د کس نه څه ګیله وکړو. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق رانصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.